محترمو د سورت اخلاص فضیلت چې څوک سورت اخلاص ډېر وایي دته به کمې فایدې حاصلیږي هغه فایدو باندې تاسو ته په دې ویډیو کې خبره کوم خو تاسو دا لازمي وګڼئ نن سبا که موږ او تاسو سوچ وکړو ډېر خلک بیماران دي ډېر خلک ناچاره دي غریبانان دي ډېر خلک وس نه لري که یو ټایم ډوډۍ وي بل ټایم ډوډۍ نه وي محترمو دا لازم وګڼئ دا خبره د ټولو خلکو ته ورسوئ زه صرف او صرف د ثواب امید لرم تاسو هم د ثواب امید ولرئ د صورت اخلاص دا عمل دا نور مسلمانانو ته ورسوئ چېرې هغه زنانه چې هغه ناچاره دي ډېرې زنانه په دې معاشره کې داسې دي چې هغه یعنې خاوندانې نشته کونډې دي ډېر غریبانان خلک داسې دي چې هغوی ته په کور کې 4 او 15 کسان دا ورته بیماران پراته ډېر خلک داسې دي هغوی ته یعنې په کور کې یعنې ګټلو کس یې وي ګټه وټه یو کس کوي په کور کې ورته 10 کسان او 15 کسان هغې کې مور او پلار په هغې کې بچي خویندرونه دا ورته ناسي نو محترمو دا عمل دا په تاسو لازم ده چې دا تاسو لکاو خلکو ته دا خبره شیر کوي دا ورته ورسوئ محترمو د صورت اخلاص یو آسان عمل درته ښیم آسان عمل دا دی محترمو چې دا 1000 پیرې دا د صورت اخلاص دا عمل ته وکړي او د دې نه پس بیا د الله جل شانه نه سم غواړي که ستا قرض دی قرض به د الله ختموي که روزګار دی نشته روزګار به الله درکوي که نوکري نشته نوکري به الله درکوي که رشته دی نه کېږي رشته به د الله هغه ځای کې کوي چې کوم ځای کې ته غواړې که بار ملک کې ته مسافر وي او مسافرۍ کې ستا کار نشته پسا وي یا د کار کړه څوک پیسې نه درکوي یعنې جمیع حاجات دپاره دا عمل تاسو کولی شئ او ډېر مجرب عمل دی دا زموږ د بزرګانو ښودلی دی او هغه بزرګانو په دې باندې تجربه کړې مجرب هغې ته و چې په کوم باندې تجربه شوي محترمو یو ځان له ځای کې به کښېني عمل دا دی ځان له ځای کې کښېناستې د کور د شور شغرب نه د زنانو د ماشومانو نه ځان سیټ ته که که زنانې کوي هغوی د ځان په یو کمره کې یعنې برابر کې ځان له یو ځای او داسې ځای کې دې کښېني چې په هغې کې شور شغرب نه نور د سهارې مالې هم کولی شي او د ماښامې د شپې هم کولی شي د ورځې هم کولی شي محترمو عمل دا دی ځان له ځای کې به کښېني شور شغرب نه ښه توجه سره او د الله جل شانه سره به چې کم دی نه بس هغه خبره لاین برابر کړي چې توجه دې صرف الله ته 11 پیرې به درود شریف وایي 11 مرتبه به درود شریف دا پړاو کړي صلی الله علی محمد دا درود شریف آسان دی دا 11 پیرې وایي که د مونځ غدي وي ډېره ښه خبره ده بیا به اودس کې ته یې اودس چارده به ورته مخکې کړی یا 2 رکعته نفل به دې کړي به وکړي 2 رکعته نفل به وکړي 11 پیرې به درود شریف وي بیا به 1000 پیرې 1000 بار به قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سورت اخلاص قل هو الله احد سورت دا به چې کوم دی ووایې 1000 بار دې نه پس به بیا 11 پیرې درود شریف وي او بیا د خپل حاجت لپاره الله ته وژاړه حاجت تی وغواړه یو ورځ عمل وکړه په 2 په 3 په یو هفته کې دننه کار نه شو بیا ما ته ووایه چې زما کار خو نه شوی ثواب په ډېرو ملګرو سره شیر کړئ پیج اسلامي فالو کړئ الله خوشحاله